حضرت څنګه چې ما وختي ارزو کړو چې تاسو ته متکلم اسلام لقب هم درکړی شوی دی. دا غینه علاوه چې کوم د تاسو د علم کلام دوره هم کوي په دغه باندې تاسو مهارت هم حاصل لې نو علم کلام په اسانو الفاظو کې کړي تعریف راته کوي چې علم کلام دې څه شي. اول خو دا متکلم اسلام لفظ ډېر اوچت لفظ دی او زه د دې غزر میسي تم نه رسم طالب علم ما حضرت تعالی رحمت الله علینا یو عدالت کې جج تاسو کو چې ته عالمي هغه ورته چې خلک ماته عالم وای خلک ماته عالم زه به دا وایم چې د ډېرو مرګرو مینه ده زه د دې لفظ قابل نه طالب علم ما هو بهرحال د سیس کې سناسه تجربه را حاصلې شوې دي طالب علمانه دا تجربه پرانا کې په علم کلام چې دی کنه پاغي کې خ کتابونه چې دی یو شرع قائد نصفیه دي عام طور شرع قائد باره کې مرګري دا وجه دی کې فلسفه ده وزه ما چې دی کې غټه کمزوري ده استاد زمون بزان ته خبر راته وکړو چې کوچري استاد په دې فن باندې کمانډ حاصل وي اقتدار حاصل وي نو دې چې شرقای صحیح طریقې سره پړاو کې ادینه کتاب نشته شرقای نصفیه دې سره سره اشارات المرام په دې فن باندې بهترین کتاب دی او د دینه اعلی کتاب په دې فن نشته دا امام کمال الدین بیازی سیب لیکل دي دې تناظر کې چې کوم مصنفین دي داغي کتابونه ټول پټو کتل پکار دي علم کلام کې هغه کې یو امام رازی سیب دی دویم علامه سعد الدین تفتزانی سیب دی دریم امام غزالی سیب دی او سلورم علامه زاهد کوثری سیب دی د دې فن مجددینو دا فن راجم دی کړي دي نو د دې حضراتو په دې فن چې کتابونه وکړي شي نو دا وړي راخي د دې فن ضرورت په دې زمانه کې صدیق صاحب ډیر زیات دی ځکه د علم کلام بنیادی مقصد دا دی چې د اسلام په عقلي انداز دفاع وشي جی بالکل مثلا یو کس ملحد دی ایتیست دی نو هغه قرآن نه مني هغه ته د قرآن آیات وي نو هغه وایي چې دا کتاب د شادي زاغه نه منم نو څخه په کتاب سو منم ما ته ولا لوجود ثابت کا هغه سره به په عقلي دلایل باندې بیا خبره کوي او عقلي دلایل متکفل علم چې دی هغه علم کلام دی او د علم کلام دلایل دونه مضبوط دي چې یو عقلمن سړی چې افلاطون دی ولې نه هغه د علم کلام د دلایل نه تخته نشي کولی او بدینه متاثر کی دا کې عقل ویا او کلاسي شور او شغلب کې خزان له خبره ده چې د لانو سلم په ډېر ناستي نو دې زمانه کې د ټولو نه بهترین د اسلام دفاع ولا علم چې دی هغه علم کلام دی صحیح بلکې زما یو شاګرد او مرګره په انګلند کې ناغه ماته وایي چې التا چې د اسلام څوک تبلیغ او دعوت کار کوي کوالي چې د یورپ کې اسلام خور کم ناغه د راشي په مخ کې د علم کلام کې مهارت حاصل کړي ځکه ته د ایتیزم فتنه ډیره ده الحاد نو کم کس چې د اسلام نه دل برداشت شي نو هغه بیا مسلمانانو عالمانو لراشي یا د کریسچینټی نه اوزیا ملحد جوړ شي یا د يهودیت نه اوزیا نو هغه بیا د عالمانو له التراشیا نو ډیر خو پوي کې خو ډیر پکې په دې علم کې مهارت نه نو هغه پوي نه کړی شي عقلي دلایل وته ورنه کړی شي هغه د اسلام نه مخالف شي او پاسي هغه د ماتوي شي کو یو سړی وي چې د یورپ کې بلکې زه به سره دا اضافه وکم چې په پاکستان کې مرزه کې څوک د دین کار په مضبوطه طریقې سره کوي هغه د علم کلام کې مهارت حاصل صحیح